السلام علیکم خوږو ملګرو د موبایل په کیبورډ کې به خپل تصویر څنګه لګو تاسو به د ډیرو زیاتو ملګرو موبایل لیدلی وي چې هغوی څه کوي په د موبایل په کیبورډ کې خپل تصویر لګولی وي نو که تاسو هم غواړئ چې د خپل موبایل په کیبورډ کې خپل تصویر ولګوئ کله چې هم بیا تاسو په خپل موبایل کې لیکل کوئ نو دلته به تاسو تصویر ښکاري ډیر زیات مزاناک او ډیر زیات ښایسته به ښکاري نو څنګه به تاسو د خپل موبایل په کیبورډ کې خپل تصویر لګوئ ډیر زیاته اسانه طریقه ده دغه مکمل طریقه تاسو درخم خو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او دینه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتوني سبسکرایب کړئ زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او که ویډیو مخه شو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ چې او هم دا ټریک زده کړي نو تاسو به څنګه په خپل موبایل کې دا سیټینګ کوئ دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټالوئ د دې اپلیکیشن لینک به تاسو ته په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګری چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري تاسو ته به دې ویډیو په کمنټ کې هم لینک میلاو شي او دې ویډیو د پاسه هم تاسو ته لینک میلاو شي د هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شئ کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړو بیا به څوک سمبل دا به اوپن کړئ دا یو کیبورډ اپلیکیشن دی خو په دې کیبورډ اپلیکیشن کې تاسو خپل تصویر لګولی شئ تاسو ته مکمل طریقه هم دلته به تاسو ته اوس زه وښایم چې څنګه به دې کې تصویر ښکاري پس ټپله تاسو وکړئ دلته به کلیک وهئ په انیبل کیبورډ باندې پس ټپله تاسو وکړئ دا کیبورډ به تاسو انیبل کړئ دلته تاسو ته ښکاري دا ټول نه لاندې چې کوم دی نو دلته تاسو ته په یو ځای کې شو کېږي تاسو به څه وکړئ سمبل دا بټن به تاسو آن کړئ تاسو ته ښکاري دا ما آن کړه بیا به څه وکړم واپس په زه بیک شم بیا دلته تاسو ته بل یو آپشن شو کوي چوز کیبورډ تاسو به څه وکړئ سمبل به چوز کیبورډ باندې کلیک کړئ او دلته به تاسو په پټو کیبورډ باندې بیا کلیک کړئ تاسو ته ښکاري دا نور کیبورډز هم زما سره په موبایل کې شته او زه به سمبل په پټو کیبورډ باندې کلیک کړم بیا به لاندې څه وکړئ دلته به سمبل کلیک واخلئ په تیمز اینډ پټو باندې کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ تاسو ته ښکاري په دې باندې به لږ غوندې کې لوډینګ وشي او تاسو بیا څه وکړئ د خپل ګیلري نه به خپل هغه تصویر راواخلئ کوم چې تاسو د خپل موبایل په کیبورډ کې لګول غواړئ تاسو ته ښکاري زه به سمبل دې باندې کلیک کړم دلته تاسو ته ښکاري بر تاسو له مختلف اپشن درکړي دلته تاسو ګیلري باندې به کلیک کړئ د خپل ګیلري نه به تاسو هغه تصویر راواخلئ تاسو ته ښکاري دلته ډایرکټلی به تاسو ته ګیلري اوپن شي او د خپل ګیلري نه به تاسو هغه تصویر راواخلئ کوم چې تاسو د خپل موبایل په کیبورډ کې لګول غواړئ نو زه به هم دلته سمپل خپل یو تصویر سلیکټ کړم تاسو ته ښکاري دغه شان تاسو هم په خپل موبایل کې هر یو تصویر سلیکټ کولی شئ کوم تصویر چې هم تاسو غواړئ نو هغه تاسو په یو کلیک باندې دلته سلیکټ کولی شئ او تاسو د موبایل په ګیلري کې بیا شو کړئ نو تاسو ته ښکاري ما خپل یو تصویر دلته سلیکټ کړ بیا وایي چې تاسو څومره تصویر لګول غواړئ تاسو به څه وکړئ سمبل خپل تصویر به تاسو کراپ کړئ د دغه کیبورډ په سایز باندې تاسو ته ښکاري ما خپل تصویر کراپ کړ بیا به کراپ اینډ اپلای تاسو به څه وکړئ لاندې به سمبل به دې باندې کلیک کړئ کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو تصویر به دلته ولګي بیا که تاسو لاړ شئ او هلته کیبورډ اوپن کړئ زه تاسو ته ښیم لکه زه اوس کیبورډ اوپن کړم نو تاسو ته ښکاري لاندې به زما تصویر لګېدلی دی او زه په دې باندې د پاسه څومره دا لیکل چې دي دا بیا د پاسه شو کېږي او تاسو چې کله هم بیا په خپل موبایل کې لیکل کوئ نو ډایرکټلی به ستاسو کیبورډ دغه رقم بره راځي داسې او ستاسو تصویر به پکې لګېدلی وي ډېر زیات مزانک او ډېر زیات زبردست به ښکاري او که تاسو یو داسې تصویر جوړ کړئ چې په هغه باندې تاسو خپل نوم ولیکئ یا بل یو داسې تصویر وي نو هغه تاسو هم په دې کې لګولی شئ نو هغو ملګرو ډېر زیاته کمال ډک ټریک دی امید لرم نننۍ ویډیو به ستاسو خوښ شوي که ویډیو هم خوښ شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان